مخکې له دې چې حساب در سره وشي ته په خپله له ځان سره حساب کوه. مخکې له دې چې عملونه دې وتلل شي ته په دنیا کې په خپله خپل عملونه تله. ځکه داسې نشي چې ورځ تر بلې د نیکو عملونو تله سپکېږي او ته په بې پروایي په دې فکر یې چې زه خو حساب کې مې نیک عملونه ډیر دي او بله ورځ داسې حالت سره مخ شي چې د نیکو عملونو تله دې ټیټه وي. بیا به نو څه کوي؟ ذلیله مختوره او تباه او برباد به وي او د دوزخ طرف ته به درته هدایت کیږي چې ورځه. مخکې له دې چې داسې حالت سره مخ شي په دنیا کې له ځان سره حساب کوه. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. مخکې له دې چې حساب کتاب در سره وشي ته په خپله په دنیا کې له ځان سره حساب کتاب کوه او مخکې له دې چې عملونه دې وتلل شي ته خپل عملونه په خپله تله. ولې؟ ځکه دغه دنیا کې تا ته درکړل شوی ژوند محدود دی، ټاکل شوی دی. له 0 ثانیې شروع کیږي تر آخري ثانیې پورې چې تا ته یې وخت ټاکلی د هغې په طرف په چټکۍ درومي. یو ورځ ناڅاپه د وخت پای مومي او بیا که په بې پروایي کې د ژوند کړی له تباهي سره مخ کیږي. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. خلکو ته د حساب کتاب وخت ډیر نږدې شوی دی، قیامت خلکو ته ډیر را نږدې شوی دی، خو دوی په غفلت کې دي. له دغه غفلته راویښ شه. الله تعالی درته په قرآن کریم کې په واضح ډول ویلي اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تسپارښتنه کړي حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. مخکې له دې چې حساب کتاب در سره په قیامت کې وشي په دنیا کې په خپل ځان سره حساب کتاب کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.